السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به دوستانو. نننۍ ویډیو هغه د زمونږ د حریم شاه باره کې چې حریم شاه کوم نیو ویډیو هغه وایرل شوی ده، هغه به زه هم تاسو ته پلی کوم. خو د ټولو نه مخکې راځو د حریم شاه کوم چې اوس یو نوی ویډیو وایرل شوی ده هغې باره کې. نو پیله تاسو هغه وګورئ، د هغې نه پس بیا نورې ویډیو هغه هم پلی کوو. څنګه چې تاسو کته چې حریم شاه هغه نشه کوي، یعنی د نشي په حالات کې هغه ده. کومه وګورو حریم شاه دا وخت هغه په ترکی کې ده. د دې نه مخکې حریم شاه ویلي وو چې زه هم کله ترکی ته لاړ شم، د ترکی نه واپس پاکستان ته لاړ شم، نو بیا به زه خپل خاوند خیمه چې آیا زما خاوند څوک دی. هغه چې کوم انکشاف کړی چې د سند اسمبلی یو رکن دی، کوم تعلق چې د پیپلز پارټۍ سره دی، هغه سره ما واده کړی دی. او د هغې نه پس زه اوس ترکی ته راغلی یم. د ترکی نه چې زه کله لاړ شم نو زه به بیا خپل خاوند خیم چې آیا زما خاوند څوک دی. د دې نه پس د حریم شاه یو بلې ویډیو طرف ته راځو، هغه هم وګورئ چې کومه چې نوې وایرل شوې ده. آیا حریم شاه په هغه ویډیو کې څه کوي، نو هغه هم وګورئ. हरीम 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 उठो। हरीम क्या है? कैसे मुराद की डेथ हो गई है? बस कभी शैतान रमजान में नहीं मरते थे, रमजान में नेक लोग मरते हैं। उसके भाइयों ने उसका कत्ल कर दिया। यार रमजान में तो नेक लोगों की डेथ होती थी, शैतान तो यार बस कोई उसने नेकी की होगी ना, कोई नेक काम कर लिया होगा जो रमजान में उसकी डेथ रमजान होगी। का एक रोजा से नहीं रखा। कौन सी नेकी की है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वो मर चुका है, प्लीज उसकी रूह को तकलीफ होगी, ऐसे मत बोलो। कौन सी पूछो, सच में डेथ होती है? हाँ यार मैं नहीं मान सकती रमजान तो मुझसे फोन क्यों कर? वो मरा हुआ है, वो कॉल नहीं पिक करे। کومه سوچ کو دی ویډیو ته چې آیا په دی ویډیو کې هغه خلکو له میسج څور کول غواړي، یعنی دا کوم ویډیو چې د دې د هغه ماشومان ګوري، زنانه ګوري، د نه علاوه هر قسم پیړ والا خلک د دې دا ویډیو ګوري. او دا په دی ویډیو کې چې کم دی هغه کله یو خواطاوي کې کله بل خواطاوي، یعنی د خلکو په ذهن باندې کم ګنده اثر کوي. نو هغه ټول تاسو ته معلومه ده. د دې دا یو ویډیو نه ده چې هغه داسې په حاشیې طرف ته ده، بلکې بار بار داسې ویډیو د هغې ریکارډ کېږي چې هغه ډېر زیاته ګنده ویډیو وي. کله چې هم هغه په دوبۍ کې و نو هغه ویډیوګانې کم د سندل خټک څه چې وي هغه به هم تاسو کتلی وي چې کم قسمه په حاش طریقې سره هغه ویډیو جوړولې دي. نه پس چې هغه بل ملک ته لاړې، اوس چې کم ترکي ته تللی ده، دا کوم ویډیوګانې چې تاسو ګورئ نو په ترکي کې هغه هم داسې قسمه ویډیو جوړوي چې هغه هم د فیملی سره، یعنی چې څوک تر سره ناست وي د هغو خوا کې د کتلو نه. نو څه شرم څه حیا هغه خو پکې مکمل نشته چې آیا ته په پاکستان کې اوسېږي، بل کم ستا پلار چې کم دی هغه هم یو عزتدار کس و، د هغه کم ویډیو چې راغل وه په هغې کې هغې کم جړه چې کړې وه ته هغې ته هم نه ګورې او بیا هم راپاسې او داسې قسمه ویډیو هغه جوړې. نو دغه د حریم شاه باره کې ویډیو و تاسو سره هم شریک کړئ. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.